السلام علیکم د یوټیوب شرطونه دوه دانې دي. یو زر سبسکرایبر دي، بر 4000 ساعته واسطه هم دي. تاسو دلته وګورئ دا 4000 ساعته واسطه هم تاسو څومره وخت کې پوره کړئ. دا په یو کال کې دا وګورئ 350 اوس د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې تاسو مثلا یو ویډیو راواچوله، مثلا یو دقیقه ویډیو را او هغه شپېتو نفر وکتله نو هغه کې نو تاسو یو ساعت پوره شي. مثلا 1000 نفر وکتله، زر چې مثلا 10 دقیقې شول، یو دقیقه ویډیو را 1000 نفر وکتله نو دا 10 دقیقې شو. اوس دا 10 راواله په دې شپېتو کې تقسیم کړه، څو ساعته راځي. نو دغسې حساب دی. اوس مثلا تاسو یو ویډیو راواچوله، مثلا هغه شپېته دقیقې ده، یعنې یو ساعت ده. اوس دغه یو ساعت ویډیو چې ده دا اوس مثلا 4000 نفر وکتل، 4000 نفرو. نو په دې کې اوس ستا 4000 ساعته واسطه هم پوره شو، یعنې شپېته دقیقې ویډیو را یو ساعت 4000 نفر وکتل نو ستا 4000 ساعته پوره شول. اوس د دې دا مطلب نه چې ستا په هره ویډیو به مثلا ستا شپېته دقیقې وي، یعنې یو ساعت به هر یو باندې به مثلا 4000 ساعته مثلا ویز راځي، 4000 نفر به راځي، 4000 نفر به ګوري. د دې دا مطلب نه دی، بلکې د دې دا مطلب دی چې مثلا تا یو ویډیو راواچوله، یو دقیقه بله ویډیو مثلا 15 دقیقې بله ویډیو مثلا 40 دقیقې او هغه دومره ویز واخلي، دومره دقیقې خلک وګوري چې هغه 4000 ساعته واسطه هم پوره کړي. نو په دې سره ستا د یوټیوب شرط پوره شو. کله چې پوره شو نو بعد دغه نه به تاسو پیسې شروع شي. دا د یوټیوب شرطونه دي. هر چې دا دویم شرط دی نو دا دریم به تاسو مثلا تاسو داسې کوئ. دلته یوټیوب خپله ویلې دا وګورئ ان د ون اف د فالوینګ، دې دواړو کې تاسو هر یو پوره کوئ، تاسو به څه شي، تاسو دا شرطونه پوره شي. او دغه 1000 سبسکرایبر خو دغه به تاسو پوره کوئ، او دغه دواړو کې چې هر یو تاسو پوره کوئ 4000 ساعته او 10 میلیون. دې کې چې تاسو کوم یو خوښوئ نو همغه تاسو کولی شئ پوره کولی شئ. دا 10 میلیون د شارټ ویډیوګانې دي، د لنډې ویډیوګانې، او دغه 4000 ساعته چې کوم دي دا د اوږدې ویډیوګانې دي. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. د نور ملګرو سره شریکه کړئ، ویډیو سره لایک کړئ. مننه، ښه وخت.